بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کله کله د سړي سره په سفر کې زنانه وي، نو پر یو سټیشن باندې یا په ایرپورټ باندې یا یو بل داسې ځای وي چې هلته دا لمونځ کول غواړي، نو که چیرې مخ ښکاره وي خلک ورته ګوري. په داسې صورت کې که چیرې دا مخ پټ کړي، پر مخ باندې پړونی واچوي، لمونځ کوي، نو د شریعت په رڼا کې څنګه؟ المسائل المهمه جلد نمبر 8 صفحه نمبر 107 هغه دا لیکلي دي چې د ښځې دپاره په پټ مخ باندې لمونځ کول مکروه دی. په عامه حالاتو کې چې پر مخ باندې یو پړونی اچولی یا نقاب یې اچولی، مخ یې پټ وي، نو لمونځ مکروه دی. البته که چیرې د سفر په دوران کې پر سټیشن باندې یا پر ایرپورټ باندې یوازې ځای نه پیدا کېږي چې په هغه کې د دې مخ محفوظه وي، یعنې څوک هلته نه ورځي، نو بیا دا کولی شي چې په پټ مخ باندې پر خپل مخ باندې پړونی واچوي یا نقاب واچوي، په هغه کې دا لمونځ وکړي. ځکه په شریعت کې د پردې په معامله کې ډېره زیاته سختي راغلې ده په نسبت د دې چې د یو مکروه کار ارتکاب وکول شي. یعنې په پټ مخ باندې لمونځ کول مکروه دی، یعنی دغه مکروه په مقابله کې دا مخ ښکاره کېدل چې څوک یې وویني دا ډېره سخته ده، نو دغه مکروه عمل دې وکړي خو مخ دې نه ښکاره کړي. خلاصه د خبرې دا ده که چیرې داسې ځای میلاوېدلی سي چې هلته دا په ښکاره مخ لمونځ وکړي، څوک یې نه ویني، نو هلته به بیا کوي. که داسې ځای نسته نو بیا دې مخ پټ کړي، پړونی دې پر واچوي، نقاب دې پر واچوي، په پټ مخ دې لمونځ وکړي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.